چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډی تمنډې والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووی چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په آرام کښېنه واپس شه د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وی چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره ما ته وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې با بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدوري ورکړې شي قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یو نیکي دي کړي یو په لس یو په 200 یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وي نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بځو او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې تو کا هسې خو په 6 میاشتې نه په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي
द दुनिया प तमाशा ची सूख नाजीगी, द दुनिया प तमाशा ची सूख नाजीगी, दा खुनन ये तमाशा दा सबान दा। ला वाहिद निजाम और वाहिद बाजार दा औलियाओ दे चागेला खजान निश्ता, अगेला सवाल निश्ता। वाहिद निजाम दा औलियाओ दा बुजुर्गान रहमान बाबा हुई च दा दुनिया प अहमकान दा आबादा, दाना न का प दुनिया बांधे गरज, प साहिल किश्ते दही चान डूबीगी, कसोक न का प दरियाब बांधे गरज। दा अहमकान अल्लाह वाला चिदी दागी बाजार हमेशा करे। जमाजीदान कुरान करीम पर जरिया द वही रागले दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही पदरे किस्म दा, यो वही फितरी दा, यो वही इजादी दा, और यो वही इरफानी दा। द वही दरे किस्म बिया वही पर लुगत की इल्का उस सरिया डेरा जर इल्का के दल सड़ीता दाद वही लुगवी माना। बिया वही इस्तिलाही फितरी और इजादी और इरफानी। उस फितरी और इजादी बांधे बास न कहू खबर अब या उगदी वही की यो किस्म वही इरफानी दे। वही इरफानी दे तवाई चाल्ला वालो था वक्तन फवक्तन पजड़ की इल्का की। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह देर लोई मुफस्सिर दे द कुरान अगर तकरीर कोल और प तकरीर के वर्ते यो सड़े रा पासे वर्ते सैब खबर वावरा द जन्नत बास कहे जमा खपल कोर दुमरा खस्ता दे च पसलो जन्नत न वर्को। द हुरु बास कहे जमा खपल खजादा से द च पल्लक हुरु न वर्को। न जन्नत पकार दे और न हुरी पकार दे और न गिलमानान पकार। यो टके ग्वाड़म कदी पवस की वी खुरासरा वादाओं का और कदी पवस की नी नु पाराम के ना जन्नतुन द पारा ज ईमान न रहो। वे च खबर वे प खुदाए मैंने का खुदा रा तजान खई हो मुसलमाने गम किनी वल्लाह के मुसलमान। उस इमाम फखरुद्दीन राजी के सोच के जे बारे इलाह दा शेख जमा पवस के न दे चीज उस्ताद तो मच द तजान खा। नो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई च मा तपजड़ के इल्का उठवा इल्कारा तो उठवा च वो आया वर्ता च तुम मुसलमान शे नो खुदा बता तजान खई। इमाम फखरुद्दीन राजी वर्ता हुई च मा वर्ता हुई च बस तुम मुसलमान शे खुदा बदर तजान खई। अगर वर्ता लिखली रात मिंबर द पास है दे इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखली वागस्त च लिखली वागस्त च शपराला दा सड़े मर्श। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई चे खुदाया मा तो खुदा पजड़ के इल्का करे वा मा लिखली वर के उस्ता वर तजानु न खुद ज खुद सड़ी त बेवादिश तो लशपे प जड़ा तेरा का दे सार के वाला खूब वरा गए सगूरी ची हो खस्ता बाग दे ओ तख्त प के प्रोत दे दा सड़े पे नास्ते वही च माउली दुन जस्तर की मिट्टी टी की च दा मा सड़े दे च मा वर सर वादा करियो। वेराते वे च या शेख तआल ला तखफ रजा यरेगा मां वे मावर तेल की शर्मिंदा इमदरता आवादा पूरा नशवा। वे राते वे इमाम फखरुद्दीना जमा दे खुदा पर जात कसमी च द कम शी वादा दे रासरा करे व प मगशी खुदा खुशहाल कर। दा वही इरफानी दा च औलिया अल्लाह तकी तासो ख्याल रहे। अजीजान मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह डेर लोई सड़े डेर लोई सड़े दे हिंदुस्तान जमक बदा से खलक पैदा कई जाए
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې یو بزرگ لیو سڑے راغ ورته وی چې صاحب دا می شوق ده چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده اسانه سورج پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته وي تاسو خیال راغی اسې وایم زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو زه به تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اغوستې ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړه غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته الزا په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پیار څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی نو دعاګانې مې دار چا اغستې ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمني هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلي دي 3 تبلیغه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه په لاس یې نشي نیوی په ژبه ورته ووایه په ژبه ورسره نشي ویلی په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه مخې په کپن کې مه ګوره زه تاسو ته ایماني وایم زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زه نه د چا جنازې کوم دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان نه جاڼه کړ ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وري ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وري دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت وري زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی نو خپل کار کوه مړی له به نه راځې مه راځه واده له به مه راځې مه راځه مړی ژوندی خو دې ته وایي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل را نشي که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده
نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل نشو. مینا بم خدای د پاره کې، مړ بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې، چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپېګموت ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قرآن راغسه هلکه څه کوې څه کوې تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وایي؟ تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کوم سړی هره شپه وده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا وده شي، نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذی د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذی ووایه که نه؟ ووایئ بزرګانو صاحبانو، ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبره څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نشي، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منله، په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرتم د دپاره بخنه وغواړې نو پرې به نه دما. اویا کړه پایت کرسی لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم، خلقو آواز وکړو، ویل ټول وایي چې دا ښه سړی. هغه څوک و؟ د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله، ستا مذهب داسې، اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ دا هغه په قبر آواز وشو، ویل ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پرې راپاڅېدم، مال خبره واورئ، خښ شو، ویلې او مالوسې قبر پرانیزئ، که دی په څلور بولي نه و نو ما نه دا ګیره کله لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلور بول. خر ته مو وایه چې دا ټول ښه سړی. ښه سړی به هغه چاته وایي چې چا د ښه سړیتوب کارونه کوي په ژوند دی. الله 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 الله، دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. یو بزرګ خدای ته وایي یا الله زماړه و چاودو په الله الله ویلو باندې، او تا یو ورځ مو نه وي چې زما بنده زه دا یم. نو آواز ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے، بخبل ذات قسم که زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے. تا چی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آد شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے. نو کم سړی ژوند چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ور کړي، اوس هغه مردار شو. نو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا ښه سړی او دعا ورته وکړئ. تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړئ چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وروره ما ته څوک راشي وایي دوا راته کړم لار لنډوه لار
لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوی نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل تدعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو البته بل تستا په کې دعا قبليږي چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفترا خفت کې کو نه بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلي مانه د قبر تپوسو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلي په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کاله قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت اسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوي لاس مې ورنه په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې 20 کاله دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه به هیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپوره په سواد کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهله سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغلی نو زما عزیزانو ما داسې لیدلي اتلس ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچه ویښته پې ولاړه دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېږي او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو ته ولګولو مړې خخ کو خلق دلاړ خو چې نه د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو دا غي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای حالات انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صاحب تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پویږو په قال لیکن په حال نه پویږو حال د پاره مهنت پکاري
कोशिश पकारी साहिब हाल बआला जोड़े वही गर तू संगे खा रहे मरमर शवी चूब साहिब दिल रसी गौहर आहले दिल तब नजदीकेगी नाला ब मलगल रखेगी चाहले दिल त नहीं नजदे शवे मलगल रखेगी ना देखो गोरे आहले दिल ब्याद सड़ी ऑपरेशन कई मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह यो मुरीदो पे कुआट की मां तकरीर कोलो दशपे में हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम वागस्तो सारा गरा के जमा खुले सबकड़ा वेता जमा द माशुकी नुम बेगा गस्ते दे माल किस्सा सदा वेल्स लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल हो द मौलाना मुरीदो खत में वरुले गलो च मुलाकात ता दरजम वेराते जवाब कुछ आ जाओ च वरलम रातेवी च जमा दब दाव च खबरी बमे डेरे कोली खबरी बमे सकोल चा के सादती उस दलता यो सड़े मात रागाड़े वतनो अलक दास के सोचो गो सके दास मां ख्याल दे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उस औलिया अल्लाह के कमाल दाई चिकम किस्म कमे सड़ी की भी नुदागे इलाज दवा आदत तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सड़े बरागे जी दास मसखरा तो खै जब जन्नत तलाश अगर तबे वकतल हकीम चिद के दा कमे आ कमे बे और तो खुदो और तेल चे पदे कायम से मुंस सुस्ती बवा द मुंस बे और ज़कात सुस्ती बवा ज़कात बे और नफल सुस्ती बवा नफल बे और दाद दगा आदत हजरत थानवी की वे जमा आदत दाओ च मां खबर डेरे को लग्या वे आ गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लसरज तेरे पलसम औरज हजरत सर जे उसगारो प खानका की वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं अगर तदा से मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ तो मौलाना तानवी जो चाहते हुए निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोरी की माल पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा दर पे तबियत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई ताफ जमा डेरा दगा माल बिया बिस दे रान मुंग संग गई गरीब रा गए जी रोजा माता कमा दा से लर्जी गई मोजे रोजुला दी चल जोड़ ओ गोट संडारा मौली से रोजा आओ जिस तासो रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बदना और मरसो दा मुर्दार से ब्याह बच हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासो ख्याल रहा सोचो देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक घर बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर
دومره دروغجن او بېمان په دې 10 کاله د پاکستان په تاریخ کې نه دی دومره دروغجن اسلام 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 जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन अब लशपैतास तकरीर वावरिद इसमली में वली माता का जका में माता का ची शरीयत बिल वर्ता प्रोतो ने मंजूरोल मालूमी की दा ची शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद द इजाद नो ची सिमली दी माता का او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو خپل ملک ټول ستا پلاس کې دی کنه اوس بستا ایمان وګورو چې تی منظورې کني نه ما به خبرو پوهیږي دا خبر کا پوهیږي ماما پتہ نه لګي عزیزان غازی ابو یوسف ته بادشاہوی حلق جامعت فی نهار رمضان دروجی په میاش کې می بیبي سره هم بستری وکړه غرق شو هغه ورته وی علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پرله پسې روجی نیسي علیک آمنا وصدقنا لاړو انور قاضیان ورته وی لا خطیبان ورته وی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسألة خطا نشوی ماما پا دے کفارہ کی خود ترتیب دے اول تحریر در رقبے دے بیا 2 میاشتې روجی دی بیا اطعام 60 مسکینہ دے نو تا مریا زادولو نویلو دے منز نا دے فتوہ ورکا قاضی ابو یوسف ورتوی چی ما ٹک فتوہ ورکا آخو بادشاہ دے زرگون مریون ور سردی کہ اس میں ورتویلے چی علیک تحریر رقبہ مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزه من نیواره ورځ به یو مرای آزادولې چې سي خوخه یو نه بادشاہ له د صفتو ورکه چې د ملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د صفتو ورکه مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو 2 3 غریب 3 طلاق ور کی بیڑا تبادا حلالہ بکئی حلالہ پیجنے بل سڑی تب نکاح کیگی او اب بیا طلاقی او لو اعلان جا مالدار راغے جی کار دے شوی بس خان نہ خدای بخیر دا سے دائرہ چھوڑے ویددی سے نم دے دار الحرب ہوئے دار الحرب خزہ دلتا ادرو لے دا او اگے تیویلی دی چی خدای تکنزلے ہوکا اے مرتدہ کڑے دا چاہے مرتدہ کڑے دا بیا دا کرخی لنے رئیس تے دا نو ملحق شو پا دار الحرب پوری بیا رئیس تے دا و کلمہ پیویلی مسلمانہ کڑے دا او بیا بیگال ورطنی کاتا دے او دا دی علماء نه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتد شي ملحق په دار الحرب پوری شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه دلته مونږه وکیدا یو سره ما تراغه وی جی انکو کی ما ته وای چې سمجھ بھی نہیں پائی منو ترنو 1 2 3 کہہ دیتے ہیں مالبتہ تک کم خراب سرکاری بزرگ تلاڑو پدے پیخور کے نن بیان روغنہ ورتوی پراٹھی ہوندی دی روغنہ ٹھیک ہے نا بولتا شتا کنا نن بیان نہیں شلتا روغنہ سے پدے اوڑو کے وڑی واغ کی کنا آ روغنہ منس کے الوا لاندے باندے السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے اور خیر ہے یو رضی لاڑو کو بلا رضی بیارو غنا یو یار جی گل ہے ہاں فرماؤ بس سمجھ نہیں پائی تیرا انو کہہ دیتے کہ 1 2 3 نو ورتا سوئی
वही छे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आवी ते हलवा भी जरा ना ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वतानी सबा ची ब्यार आ गया वर्ता वही ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नोर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की ओजल निम दासे जराजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हजाओ जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न परी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोई चिद गरीब और सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले वली जका च पैगंबर अलता जड़े के ख्याल दाओ चदा मालदार खलक रागली दी गोरा के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रुंदो तपोस लरा गए नो तबियत कदरे के खम तेरागे नो अबसा व तवल्ला और तरा मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई ओ बगोरे द क़यामत पौरजे ओ बगोरे द क़यामत पौरजे चलो लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी आलिम बुजुर्ग औलिया अल्लाह दास्ता सुमख के पदे खावर लांदे चे प्रोते जमा प कलुनो और सर ताल्लुक हुआ से तपाते शवेदा प कलुनो प जिंदगी के बादशाहानो तम चरिटी टा खबर न होता दाजे चे दे खावरम कदर को और दा खावरे पस्तरगो के वाचो न देना खद वही बमाता बलक कारनशी द दे लोया वजदावा चे बादशाहान बेम द ग्रेवान ननी वो और चरे वर्त टीटा खबर न तासो ख्याल रखे द जुर्रत बजान के पैदा कवाए अफजलुल जिहाद कलिमत हक इंद सुल्तान जायर लोई जिहाद दादे जियो जाबिर और दियो जालिम हुक्मरान पमख के यो हक खबर हो यो स्तासो दवा पकारदा ददे फकीरानो द खावरो ददे गर्दे बरकत ते चे पसलवेख काला द पाकिस्तान के मां सलवेख मिनट हम द पाकिस्तान हुकूमत नडे मनले ने मिंबर मनम ने सदर मनम ने लाल कोरताए मने दा कुसडब मिंबरान दे समलो चूगू रहे वर्षै चोक बगड़ी चरई और चोक बनास्ती और नास सिगरेट मुंह को पसा पोयम ने शो बस लड़े मलताम 50 लाख रुपए वाले वे स्तासो खेटे दे चरगानो कब्रिस्तानो वाखरजत अर्ज अस्कालहा क़यामत परस बस्ता सखेटी चरगान बार रहा और गई हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माता खुद दखावर तुली दीवानी और स्ताप कोर के दी जनरेटरी लगी दिली पमा दे लोड शेडिंगी लस लस घंटे देरा बांधी बिजली बांधी और दखान पकोर के दी जनरेटरी लगी दिली वने तद कमे मोर जोए वल्ला चे टिका टिका दे कम पकोड़ाई दे केदम और वाके दे स्पोता वा कजमा लास के जोर रागो जमा लास के और पदे पाकिस्तान के में 2 करोड़ के मन अकड़ और दुई वाके में पस्पो न खड़ी नो जबरदस्त साड़ी जोए स्पोता बे वाके 2 करोड़ अब मुर्दारों
کلا بدا تکروڑ د سړی زامن کی کني والله کې د سړی زامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدای هم پرې خیر رسول هم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاورو غوندې پراته دي د خاورو بادشاہي څه شي بادشاہان سے خانان و نوابان سے وہ دیار در بپا ہزار درمان ورنکمان آشنائی بدپ این و آن ورنکمان کیو ظلم دی ظلف پلاس کی اوزی یو وقت بدپ درس جہان ورنکمان کیو ظلم لاستا پبوسا برشی دانیامت بد جنت پخوان ورنکما سو نوینم ستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے زبچالا رخبل دین ایمان ورنکمان پر رحمان داستا د شونډو جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکمان د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دی د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله نلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولید نو بیایم جړل ورته صوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کله جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نه وینما جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغ ہے من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شي زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وپړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی والله که نه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی ابو هريره بلال نا اے بلالا سامل کے د خدای بنده چې کله ز جنت تلاړ شم نو ستا د پڼو کشار مانه مخکې په جنت کې روان تا عشاق مونږ دغه یو سړی روټۍ به ورته تیار را 3 ورځې پې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره 3 ورځې چې بند شوه نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال روټۍ یهودي 4 روټۍ ورکړې د هغه سپی ورپسې
غپا غپا د یو روټه ور واچول چې هغه غوړه بل بیا غپیا بل ور واچول چې هغه غوړه بیا غپیا څلور واړه روټه ور واچول بیا سپي غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې څلور روټه را کړی و دی وا خوري نو اوس ولې غاته سپي ورته کور ستا وران شه چې روټه مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټه بند شنو را لې د خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړو زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي هغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټ پوری کا ټولې دوی واله چا غریب له انا ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما د خپل خدای ته څه ویلي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زبدوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغه به منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نه شي زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد وایم نو بیا نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه د اخله چینګه نیولې خله بند که خله دې د مرګ په ناره ټپه شي نو هغه سره خبرې کوي ته اخله چینګه نیولې څه چل دی لاس در کی داسې مه لاس لاس در کی السلام علیکم څنګه یې کړی جوړې بس غریب سړی لاس در کی السلام علیکم جوړې طبیعت خلک معتبر لاته جوړې تکړه کړی جوړې مونږ چې بدل تاسو کې دا زینم ستړي شي په داسې کې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تی لري که د غلو ډېری دی که نه دی ها د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه وي دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره
शान सो मकाम सो न इंसानियत पर दौलत में इंसानियत खुदा सरा पर राबिती और ताल्लुक के लिए खुदा और रसूल सरा दे राबिता और ताल्लुक हो इंसानियत के लिए नमाजिजानो कुरान और हदीस का राजीश है दनेकानो बुजुर्गानो औलियाओ हम नशीनी इख्तियार करें दुआगाने दियाले खपला नेकान से अगर जमुन जुमात था तबलीग वाला राबिन अगी ऐलान कुछ अरूणों के नहीं द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सो हदीस को बयान खल को केड़ा वागस दे रवा जरा पास है मालूद रह गई बंद कई दरवाजा चसो बार प्रीदा आ तालिब मंडा का दरवाजा है बंद ये बंद को कोंटा था मिलास मालागा ने यो कादियानी और सुनी झगड़ा हुआ चिदा सुनी देर तांकड़ो काना नो टोपाई कुजा कड़ो दे कादियानी ले पदे पोज यो डगारा वर करे वेल तनसमे गेला बे टकरी आते वेल बे डगारे तनसमे ला पोज पे माता के वेल उसको पड़ी वेल बात नो मालता सुन समय गेला बे टकरी आते कोंटा तमिला मकिन के नहीं दल खबर और ऐलान शो चिके नहीं द पैगंबर हदीस बयानी द मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी निसाब की चिकम हदीस की दा बयान और तासु तिरवान को नुकतवे चीज उजगार ने नु क़यामत के वो पैगंबर स्ता शफाअत तम उजगार नहीं कतप दुनिया के दागा हदीस और दो तो उजगार नहीं ठीक शो ऐलान शो चिकीन रुनो दे यवायात तर्जुमा की ये आलिम दे बुजुर्ग दे यवायात तर्जुमा और तो वे उजगार ने नु द क़यामत पौरज बा अल्लाह स्ता बखनी तम उजगार